زه تاسو ته داسې اپلیکیشن راوښیم چې د دغه اپلیکیشن په ذریعه تاسو د هر چا د موبایل نمبر پوره معلومات اخیستلی شي چې دا نمبر څوک استعمالوي کوم ځای کې استعمالیږي او دا نمبر د چا په نامه باندې رجسټر دی. نو قدرمنو راځئ دغه ټول طریقه درته راښیم نه دغه اپلیکیشن مکمل استعمال درته راښیم په نننۍ ویډیو کې. ویډیو راسره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه مخکې وړو کې شان راز دی که تر اوسه پورې تاسو موږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کوئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ د اپلیکیشن تاسو کولاو کړئ تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. ټیک ده، دلته کې تاسو وګورئ اولنی کم سرور چې تاسو له راکړی دی په دې به سمپل تاسو کلیک واخلئ. په دې چې کله تاسو کلیک واخلئ نو دلته کې به تاسو ته داسې شان یو انټرفیس راشي. دلته کې چې کم سرچ بار دی په دې کې به تاسو هغه نمبر ولیکئ د کم نمبر چې تاسو ډیټیلز را معلومول غواړئ. خو نمبر به تاسو څنګه ولیکئ؟ اولنی صفر به پکې نه لیکئ، د صفر نه په اخوا چې کم نمبر دی هغه به تاسو شروع کړئ. مثال په طور دا یو نمبر شو، دا چې زه کله سرچ کړم نو دلته کې تاسو وګورئ دا د چا په نوم دی، د دې ایډرس څه دی، ټوټل هر څه یې ماله راواخیسته تر دې پورې د هغه د شناختي کارډ نمبر د دې ډیټ یې ماله راواخیستو چې په دې تاریخ باندې دغه نمبر چې دی هغه رجسټر شوی دی په دغه نامه باندې. نو که په دې طریقه باندې تاسو د هر چا نمبر کتل غواړئ، د چا د نمبر هم تاسو مکمل هیستري راویستل غواړئ نو هغه تاسو په دې طریقې باندې راویستلی شئ. نو قدرمنو دا نوې ویډیو امید لرم چې خوښه شوې به مې، که خوښه شوې لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.